کائنات کله رامنځته شو. سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ وئ او زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا پوښتنه چې کائنات کله رامنځته شو یو ژور او زوړ تحقیق دی چې د ساینسپوهانو، فلسفانو او متقي اشخاصو ذهنونه یې مسخره کړي دي. په پراخه کسموس کې چې موږ ژوند کوو، زموږ د کائناتو اصلي سپړنه یو په زړه پورې هڅه پاتې ده. په دې ویډیو کې به موږ د کائناتو د پیدایښت په اړه ساینسي پوهاوی وڅېړو، د کلیدي مفاهیمو او تیوریو سپړنه به وکړو چې د دې حیرانوونکې کسمیک پیښې په اړه زموږ پوهه یې جوړه کړې ده. سترې چاودنې نظریه زموږ د پوهاوي په زړه کې د لوی بنګ تیوری پروت دی، یو مفهوم چې د کائناتو د رامنځته کېدو لپاره غالب توضیح ګرځېدلی. د 20مې پیړۍ په لومړیو کې وړاندیز شوې نظریه وړاندیز کوي چې کائنات شاوخوا 14.8 میلیارده کاله وړاندې د خورا ګرم او ګنده خلا څخه سرچینه اخلي. دا پیښه د ځای او وخت پیل نښه کوي، لکه څنګه چې موږ پوهیږو. د کسمیک مایکروویو پس منظر CMB یو له مهمو شواهدو څخه چې د بیگ بینګ تیوري ملاتړ کوي. د کسمیک مایکروویو پس منظر CMB کشف کول دي د ارنو پینزیا او رابرټ ویلسن لخوا په 1965 کې کشف شوی. د CMB د وړانګو یو کمزوری څراغ دی چې په ټول کائنات کې تیریږي. دا پاتې شوی وړانګې یو مهم نښه ګڼل کیږي چې د کائنات د تکمیل په لومړیو کې مرحلو کې بصیرت چمتو کوي. مشاهدتي شواهد د کلونو په اوږدو کې د مشاهدې، ستورپوهنې او د فضا دوربینونو پرمختګونو ساینس پوهانو ته اجازه ورکړي چې په کسموس کې ژور وګوري. د لیرې کهکشانونو اندازه کول، د کسمیک توزیعي اندازه او د کسمیک جوړښتونو ویش د کائناتو د عمر او پراختیا په اړه زموږ د پوهاوي په ښه کولو کې مرسته کوي. کائناتو عمر د کائناتو د عمر لپاره تر ټولو وروستي او په پراخه کچه منل شوي اټکل نږدې 14.8 میلیارده کاله دی. دا پریکړه د پلانک سپوږمکۍ څخه د لیدنو پر اساس ده، کوم چې د CMB په بساري دقت سره اندازه شوي. راټول شوي معلومات ساینسپوهانو ته اجازه ورکوي چې خپل حسابونه اصلاح کړي او زموږ د کسمیک کور لپاره ډیر دقت عمر ته ورسیږي. د انفلاسیون کسمولوژي د کائناتو د پیدایښت په اړه زموږ د پوهاوي یوه بله مهمه برخه ده. په 1983 لسیزه کې د فزیک پوه ایلن ګوډ لخوا وړاندیز شوی انفلاسیون وړاندیز کوي چې کائنات د لوی بنګ څخه وروسته په لومړیو شیبو کې په چټکۍ سره پراخ شوی. دا مفهوم د ځانګړو کسمولوژیکي پزلونو په نښه کولو کې مرسته کوي او د مشاهدې شواهدو سره سمون لري. ساینسي چوکاټونو او تیوریو هخوا چې د کائناتو رامنځته کېدو په اړه زموږ د پوهاوي لارښود کوي. دا مهمه ده چې د دې زړې پوښتنې فلسفې او موجودو اړخونه ومنو. د کائناتو د منشا په اړه پلټنه یوازې یو ساینسي تعقیب نه دی، دا یو سفر دی چې د وجود بنسټیز ماهیت او زموږ ځای په کسمیک ټیپسټر کې لمس کوي. فلسفي انعکاس د تاریخ په اوږدو کې فیلسوفانو د وجود ماهیت او د کسموس اصل په اړه فکر کړی دی. زموږ د وجود د هدف او د کائناتو د حکمیت د اصولو په اړه پوښتنې د فلسفي بحثونو په سر کې دي. په داسې حال کې چې ساینس تجربوي توضیحات وړاندې کوي، فلسفي انعکاس زموږ د کسمیک اصل ژورې معنی او اغیزې سپړلو لپاره ځای وړاندې کوي. څو اړخیزه فرضیه په وروستیو لسیزو کې د څو اړخیزو مفکوروي په تیوریکي فزیک کې کشش ترلاسه کړ. دا مفکوره وړاندیز کوي چې زموږ کائنات یوازې یو له ډیری کائنات څخه دی چې په پراخه کسمیک جوړښت کې شتون لري. څو اړخیز فرضیه په داسې حال کې چې لا هم قیاس کوي د واقعیت، طبیعت او د کسمیک چاپیریال احتمالي تنوع په اړه په زړه پورې پوښتنې راپورته کوي. رواني اسرارونه سره له دې چې د کائناتو جوړولو په پوهېدو کې د پاموړ پرمختګ شوی، رازونه دوام لري. تیاره ماده او تیاره انرژي چې په ګډه د کسموس ډیری برخه جوړوي پټ پاتې کیږي. د دې کسمیکي اجزاو په شاوخوا کې د رازونو رابرسېره کول یو روانه ننګونې ده چې ژمنه کوي چې د نړۍ د جوړښت بنسټیز ځواک په اړه زموږ پوهه ژوره کړي. کائناتي تکمیل
د کائناتو رامنځته کول یو جامده پیښه نه ده بلکې د کسمیک ارتقا د متحرک پروسې برخه ده. کهکشانونه جوړیږي، ستوري پیدا کیږي او مړه کیږي او د سیارې سیستمونه د وخت په اوږدو کې شکل اخلي. د دې کائناتي تکامل درک کول د ځواکونو د رواني مداخلې په اړه پراخه لید وړاندې کوي کوم چې کائنات جوړوي او د ژوند په اړه څرګندېدو اغیزه کوي. بین الضابطه سپړنه د کائناتو د پیدایښت په اړه د پوهېدو لټون په طبیعي ډول یو اړخیز دی. د فزیک پوهان، ستورپوهان، فیلسوفان او کسمولوژیان سره یو ځای کار کوي. هر یو د اجتماعي پوهې لپاره یو ځانګړی لید مرسته کوي. د ګډې هڅې د پوهې یو بل سره وصل او د ژورو پوښتنو سره د مبارزې لپاره د مختلفو لارو اړتیا په ګوته کوي چې راپورته کیږي. کائناتو د پیدایښت په اړه د پوهېدو لپاره روانه هڅه د ساینسي هڅو او نظري سرحدونو په اوږدو کې پراخیږي. راځئ چې ځینې زړه راښکونکي پرمختګونو او اټکلي مفکورو ته ژوره کتنه وکړو چې زموږ د کسمیک اصل سپړنې ته شکل ورکوي. د سټرنګ تیوري او کوانټم جاذبه د نظري فزیک په سر کې څېړونکي د سټرنګ تیوري او د کوانټم جاذبې په څېر چوکاټونه لټوي ترڅو هغه بنسټیز ځواکونه چې کائنات اداره کوي وخلا کړي. د دې په تیوري موخه دا ده چې د فضا وخت د جوړښت په اړه زموږ پوهه سره متحد کړي. د کائنات په لومړیو شیبو کې احتمالي بصیرت وړاندې کوي. د کسمیک ویب او په لویه پیمانه جوړښتونه پیچلی کسمیک ویب د پراخو فیلمنټونو او خلونو څخه جوړ شوی. د کائناتو د لوی پیمانه جوړښت یو زړه راښکونکی انځور وړاندې کوي. د دې جوړښتونو د جوړښت او تکامل څېړنه په میلیارډونو کلونو کې د کائنات په جوړولو کې د کسمیک ویب رول په اړه زموږ پوهه لوړوي. څو اړخیزې همکارۍ په کسمولوژي کې پرمختګونه په مختلفو ساینسي څانګو کې ګډې هڅې ته اړتیا لري. د ستورو فزیک او ستورپوهنې څخه د ذرې فزیک او کمپیوټر سمونونو پورې د مختلفو شالیدونو څېړونکي د کائناتو د پیدایښت جامع داستان په جوړولو کې د دوی مهارتونو سره مرسته کوي. اخلاقي نظرونه د کائناتي پوهې تحقیق اخلاقي پوښتنې هم راپورته کوي په ځانګړې توګه لکه څنګه چې انسانیت د فضا سپړنې ته مخه کوي او په احتمالي ډول آسماني اجسام بدلوي. د مسؤلیت فضا سپړنې په اړه بحثونه د آسماني چاپیریال ساتنه او زموږ د کسمیک هڅو اخلاقي اغیزو په اړه نظرونه د پراخو خبرو اترو لپاره د پیچلتیا فرصت اضافه کوي. لومړني تور سوري د لومړني تور سوري شتون چې د کائناتو په لومړیو شیبو کې رامنځته شوی یو په زړه پورې فرضیه ده. دا کوچني سوري که کشف شي کولی شي د کائناتو د ماشومتوب په جریان کې د موجوده شرایطو په اړه ارزښتناک بصیرت چمتو کړي او حتی د کسمیک ارتقا په اړه زموږ اوسنۍ پوهه ننګوي. د کوانټم اصل د کائناتو په لومړیو شیبو کې د کوانټم حقیقت سپړنه په تیوریکي فزیک کې یوه پوله پاتې ده. د بیگ بینګ په جریان کې د کوانټم میکانیکونو او جاذبې ترمنځ اړیکه ممکن د ځای او وخت او د هغه بنسټیزو ذراتو په اړه ژور رازونه خلاص کړي چې زموږ کائنات جوړوي. ستور بیولوژي د کائناتي اصل د پوهېدو لټون زموږ د لمریز سیستم له محدودیتونو هاخوا غځېدلی. څېړونکي په فعاله توګه د ستوګنځي وړ سیارې او د ځمکې څخه بهر د ژوند نښو په لټه کې دي. د ځمکې هاخوا د ژوند احتمالي سپړنه د کائناتي تخلیق پراخه داستان ته یو په زړه پورې راښکونکی اړخ معرفي کوي. کوانټم کسمولوژي د کوانټم کسمولوژي په ساحه کې د کوانټم میخانیک او کسمولوژي وده د کائنات د رامنځته کېدو په اړه ځینې خورا ژورو پوښتنو ته ځواب ویلو لپاره نظري چوکاټ وړاندې کوي. هغه موډلونه چې د کوانټم اغیزې د کاسموس په جوړښت کې مدام کوي د لومړني کائنات تحریکاتو په اړه نوی لید وړاندې کوي. عامه بوختیا او د اتباعو ساینس د عامه ښکیلتیا او د خلکو ساینس نوښتونو له لارې د ساینس ډیموکراتیک کول افرادو ته ځواک ورکوي چې په فعاله توګه په ساینسي پروسه کې برخه واخلي. د کراوډ سورس شوې ډیټا راټولول د اتباعو ستورپېژندونکي او همکارۍ پروژه د مسلکي څېړونکو او لیوالتیا ترمنځ واټن کموي. د ګډ شیب احساس رامنځته کوي.
په اصل کې سپړنه چې کائنات کله رامنځته شوي وو موږ د پوهې د متحرک او تلپاتې پراختیا ته هڅوي. د کوانټم فزیک له مایکروسکوپیک پیمانه څخه د کسمیک ویب پراخو برخو ته د کسمیکي منابعو اسرارونو د افشا کولو لپاره زموږ ډلهییز سفر د حیرانتیا او هڅولو ته دوام ورکوي. دواړه ساینسپوهان او زړه راښکونکي ذهنونه ورته بلنه ورکوي تر څو د کائنات د ژورو پیلونو د پوهېدو په لټه کې شي. په پایله کې دا پوښتنه چې کائنات کله رامنځته شوي یو پیچلې او ژوره پلټنه ده چې د پیړیو ساینسي تحقیقاتو لخوا رامنځته شوي. د بیگ بینګ تیوري د کسمیک مایکرویو پس منظر او د انفلاسیون کسمولوژي کلیدي عنصر دی چې زموږ په اوسنۍ پوهه کې مرسته کوي په داسې حال کې چې موږ د خپل کسمیک اصل د اسرارونو په اړه بېسره کولو کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. دا پوهې لټون دوام لري ځکه چې ساینسپوهان د روانو څېړنو او سپړنې له لارې زموږ د پوهوي سرحدونه فشروي. کائنات د خپلو ټولو حیرانتیاوو سره یو تلپاتې پرمختللی ټپسټري پاتې دی چې نور یې سپړلو ته انتظار باسي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او که په چینل کې نوي وئ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ نشان باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د لیدو څخه مو مننه.